السلام علیکم قدرمن دوستانو ستړي مشئ. قمر بنسټ یو ځل بیا د تیر په څیر غواړي چې د ژمني توکو د راټولونې کمپاین پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ په سیمې مالت کې ډېر غریب بېوزله او بیچاره خلک موجود دي. د دې لپاره چې دغه بیچاره خلک په ژمي کې ګرم اوسي پټ اوسي ستاسو مرستې ته ضرورت لري. ستاسو مرسته څه ده؟ هغه ژمني توکي، هغه زاړه توکي چې ستاسو په کور سیم مالت کې دي خو تاسو نه استفاده کوئ. تاسو د خپل ژمي لپاره نوي توکي رانیولي دي. تاسو کولی شئ دغه زاړه توکي که هغه جامې دي، که هغه بوټونه دي، که هغه کالي دي یا هغه نور څیزونه دي، خپل همسایه ګاونډی هغه چې مسکین دی، هغه چې غریب دی، هغه ته یې ورسوئ. خو که چېرته تاسو دا کار نه شئ کولی نو موږ ستاسو په خدمت کې یو. قمر بنسټ تاسو په خدمت کې دی. خپل زاړه توکي موږ ته راورسوئ. دغه کوم لاندې ادرسونه چې تاسو په دې سکرین کې ګورئ، په دغه سکرین په دغه ادرسونو باندې تاسو خپل هغه زاړه توکي موږ ته راورسوئ. موږ یې ستاسو له طریقه غریب او بیچاره او هغه خلک چې مسکین دي څه نه لري، ژمی سوړ ژمی په راتلو دی، هغوی ته یې رسوو. ډېره مننه.